متحده عربي اماراتو د دوشنبې په ورځ یوه الوتکه چې پکې 10 ټنه خوراکي توکي او مرستندوی توکو بار وه افغانستان ته ولېږله چې د افغانانو کورنیو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو سمدستي لومړنۍ خوراکي اړتیاوې پوره کړي. په افغانستان کې متحده عربي اماراتو سفیر وایي چې یاد هېواد له افغانستان سره یو له سترو مرسته کوونکو هېوادونو څخه دی چې د 2021 کال له سپټمبر څخه تر ډسمبر مودې پورې متحده عربي اماراتو 21 الوتکو په مرسته شاوخوا 1500 ټنه خوراکي توکي او طبي توکي استولي چې د 9 میلیونو څخه زیاتو کسانو اړتیاوې پرې پوره شوي دي، په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو. مننه.